अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तासु गोरे अबासिन खबर ज़ैन शाहिद जान ज़ेब खबर सर्टे के फ्लोर मिलनों पर ज़ेबा न कुरमुसीदन को ता नेक बने का गनम वर्कवल कीगी वज़ीर आला अलीमन गंडापुर पुकुरम के दम नौमान पड़ा न वफाक संजीदा दे न सुबह गवर्नर फैसल करीम कुंडी खबर तफसील फ्लोर मिलनों पर ज़ेबा न कुरमुसीदन को ता नेक बने का गनम वर्कवल कीगी वज़ीर आला अलीमन गंडापुर د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سردار علی امین ګنډپور اعلان کړی دی چې ضلع کرم کې کشیده حالات کې د فلور ملونو په ځای د خلکو ته نیغ په نیغه غنم ورکول کیږي. حکومتي غنم د 300 روپو پر رعایتي نرخ د 40 کیلوګرام خلکو ته ورکول کیږي. وزیر اعلی ویل چې د کرم خلکو مشکلات موږ ته پوره معلومه دي. د هغې د خوراک علاج معالجه نور بنیادي ضرورتونو لپاره ټول ممکنه وسایل به استعمالیږي. د دې فیصلې له مخې به غنم د ضلع کرم حکومتي ګدامونه نیغ به نیغه خلکو ته ورکول کیږي. دغه فیصله په دې نظر کې شوي چې فلور ملونو د طرف نه وړو ورکولو کې مشکلات وو، ځکه چې علاقه کې د پټرولو موادو قلت د وجه فلور ملونه فعاله نه وو. د کرم ډیپټي کمشنر تجویز وکړو چې خلکو ته دې نیغ په نیغه غنم ورکړل شي. په دې اړه د فوري اقدام وشي. وزیر اعلی متعلقه حکامو ته حکم وکړو د غنم په وخت رسونه او شفافیت یقیني کوي تر څو په دې کشیده حالاتو کې خلکو ته ریلیف ورکړل شي. په کورم کې د امن و امان په اړه نه وفاق سنجیده دی نه صوبه. گورنر فیصل کریم کنډي د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کنډي په کورم کې د امن و امان خرابېدونکو صورتحال په اړه سخت اندېښې اظهار کړی دی او ویلي چې نه وفاقي حکومت نه صوبایي حکومت دې مسلې ته توجه ورکوي. هغه ویل چې د کورم خلک د سختو مشکلاتو سره مخ دي، چیرې چې یو کم دیش ماشومان تویانو کمیت د وجه وفات شول خو هیڅ چا یې تپوس ونه کړو. فیصل کریم کنډي ویل چې کورم سوځي حکام خاموشه تماشا کوي. هغه سوال وکړو چې دغه ماشومانو د مرګونو اف آی آر به د وفاقي حکومت په خلاف درج کیږي که صوبایي حکومت په خلاف. هغه زیاته کړي ولې پښتانه یوازې د مرګ لپاره پیدا شوي دي. گورنر د صوبایي حکومت باندې شدید تنقید وکړو، ویل چې حکومت د خپله ناکامي ومني او استعفا دې ورکړي. هغه زیاته کړي چې دهشتګردو سره داسې وسلې دي چې زموږ پولیس هم نه لري. په داسې حال کې وفاقي او صوبایي حکومتونه مکمله خاموشه دي. فیصل کریم کنډي ویل چې زموږ سکیورټي ادارې قربانۍ نه ورکوي، حکام د دې برهان د حل دپاره هیڅ پلان نه لري. هغه په دې هم افسوس اظهار وکړو چې حکومتو توجه یوازې سیاسي بندیانو خوشي کولو ته ده خو د خلکو مسایلو ته هیڅ پام نه کوي. ګورنر د حکومتي رویې ته شرمناک وبیله او مطالبه یې وکړه چې کورم خلکو ته دې زر تر زر ریلیف ورکړل شي او د امن و امان د بحالۍ لپاره د عملي اقدامات پورته کړل شي. داسې مزید خبرونو لپاره اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.